السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د پاکستان او د ساوث افریقې چې نن کومه د اوډیایي زبردسته لوبه به شروع کیږي په 15 بجې، نو ډېر ملګري ورته انتظار کوي. د افغانستان په میچ کې باران روان دی، شروع دی میچ بغیر ریزلټه دغه شو، مطلب ونه شو. نو د پاکستان او د ساوث افریقې میچ د کرکټ مینوال ډېر تپوس کوي چې ابسي حساب وي. نو انشاءالله د پاکستان او د ساوث افریقې میچ چې دی د ساوث افریقې موسم هم وکتو، به هر حال موسم خو ښه ښکاري، وریځ شته دی خو د باران امکانات پکې ډېر کم دي. نو انشاءالله میچ به کیږي او د میچ نه به خوند او مزه اخلو. د خپل ټیم پاکستان به دعاګانې کوو ورته چې په دغه اوډیایي کې د ساوث افریقې ټیم ته شکست ورکړي او دغه اولنۍ چې کومه لوبه ده نو دغه د اوډیایي نو دغه وګټي. نو دا به د پاکستان لپاره یو ښه خبرې، ځکه چې کومه T20 سیریز نو هغه خو الریډي ساوث افریقې وګټلو. نو پاکستان ټیم له پکار دي چې ښه محنت او ښه پوینټ ورسره وکړي، ښه مطلب د زړه نه لوبه وکړي، ځکه چې پاکستان ټیم د زړه نه لوبه کوي. نو تاسو وکته چې په تېره میچ کې اسټرالیا دی، په اسټرالیا کې شکست ورکړو، خو به هر حال سکواډ داسې اعلان شوی دی لکه چې مطلب دی کې بابر اعظم دی، سیم ایوب دی، عبدالله شفیق دی، ښه کلاړین دي. خو مونږ پې دا یقین لرو چې انشاءالله نن به مونږ له ښه ریزلټ ښیي او د میچ به ښه ریزلټ راځي، پاکستان به په ګټه کښېري. نو دعاګانې به کوو د خپل ټیم پاکستان لپاره. بل د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه لوبه وه نو هغه بغیر ریزلټه هغه لوبه ډرا شوه، نو هغه بس مشکله ده کوشي. نو د افغانستان د کرکټ مینوال به هم د پاکستان چې کومه لوبه ده نو دا به انشاءالله مازدیګر په 15 بجې مازدیګر مونږ نه بعد شروع کیږي، مطلب ماښام کې، ځکه چې 15 بجې په مازدیګر ماښام وي، مازدیګر نی ماښام به دغه 15 بجې لوبه شروع کیږي د افغانستان په ټایم 5:30. نو انتظار به ورته کوو. او د انډیا او د اسټرالیا چې کومه لوبه روانه وه نو دوستانو ډېر ملګري وایي چې د یو کرکټ معلومات ویډیو مونږ ته مه راکوه، لکه اپډیټ مونږ له د نورو ملکونو م راکوه، یوازې د پاکستان افغانستان نه. نو هغه اپډیټ هم درکومه چې د کومه د اسټرالیا او د انډیا د ټیسټ سیریز چالو دی. نن یې بس داسې ووایه چې پینل دی، نو هغې انډیا له 9 تنان آوټ کړي دي او اخیري اننګز دی. اسټرالیا بیټینګ بالینګ کوي او د انډیا چې کوم دی بیټینګ ته راودي، خو 9 تنان آوټ دي. نو هغې کې هم باران دی، ولې چې بارانونه دي ګیر چاپېره، نو بس هم داسې ښکاري چې هغه لوبه به هم ډرا شي. دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.